حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې هغه انسان په ما باندې ایمان نه دی راوړی، یعنی زما د جماعت نه دی چې د په داسې حالت کې ودشي چې هغه خېټه مړه کی او بیا ودشي او بغیر د فکر نه ودشي چې دغه په خوا کې ګاونډي دی همسایه دی او هغه وګیری او دغه دولګي نه ځان خبر نه کی، ځان خېټه خمړه کی او ودشي او د خپل همسایه د حالاتو نه خبر نه وي. د دې حدیث روایت معجم کبیر لطبرانی کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث ته دا خبره معلومه شوه چې کوم سړی الله تعالی دولت ورکړی وي په مړه خېټه د شپې ودشي او خوا کې همسایه ګاونډي دی هغه وږی دی د ولګي خوب نه ورځي، نو دې دغه نه ځان نه خبروي. د دې وجه نه محترم مسلمانانو ورونو، ځان د خپل ګاونډي د حالاتو نه خبروي. د زما خوا کې ګاونډي دی همسایه دی څه کاروبار کوي، د حالات څنګه دي، د کور کې د خوراک شی لري او کنه لري. د دې وجه نه کور کې چې څه پخوي او کاسه شی ورلېږي کې دې شي غریب وي، که غریب نه وي هم بیا مسره تعلق ساته. کور کې شوروا په خیال لګو په زیاته چوکو همسایه ته ورلېږي. نو دې وجه نه د ګاونډیانو ډېر حقوق دي او خدای مکه چې د آخرت په ورځ باندې موږ او تاسو راونی نیسي الله جل شانو چې تا به د شپې په مړه خېټه ډوډۍ وخوړه، په خوا کې د همسایه و ادولګي به خوب نه ورته، ماشومان به وږي و تا ولې هغه نه ځان نه خبرولو. د دې وجه نه محترم مسلمانانو ورونو، د همسایګانو د حالاتو نه ځان خبروي، د هغوی د غریبۍ نه ځان خبروي او د هغو د مشکلاتو نه ځان خبروي، همکاري وسره کوي، مرسته وسره کوي. الله جل شانه به تاسو ته اجر عظیم درکړي. محترم مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهرباني او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.